مازدیګر چې ماښامي له غاړه ورکړه درد مې دغسې زړګي له غاړه ورکړه. او بل شعر تاسو ته ډالۍ کومه چې ستا د خوا مازدیګری راته رایاد شو. مازدیګری راته رایاد شو خوږېدو چې به زړګی راته رایاد شو. او زړه مې وغوښتل چې تاسو ته یې یاد کړم. زړه مې وغوښتل تاسو ته یاد خدای دې وبخي فلان کې راته رایاد شو. زړه مې وغوښتل چې تاسو ته یې یاد کړم. خدای دې وبخي فلان کې راته رایاد شو. د بلا نوم ورله نه ورکوم ګناه ده. د بلا نوم ورله نه ورکوم ګناه ده. یو بدرنګه خراب شی راته رایاد شو. د بلا نوم ورله نه ورکوم ګناه ده. یو بدرنګه خراب شی راته رایاد شو. او چې بې ګوته دروازه کې راغله مورې یو یو تلی هر سړی راته رایاد چې مې ګوته دروازه کې راغله مورې یو یو تلی هر سړی راته رایاد شو. او ستا لهجه چې بدتمیزه شوله مینې ستا لهجه چې بدتمیزه شوله مینې ما توبه وي ستا او سپی راته رایاد ستا لهجه چې بدتمیزه شوله مینې ما توبه وي ستا او سپی راته رایاد شو. او نن دې تشې لیچې وینم سوچ کې لاړم. نن دې تشې لیچې وینم سوچ کې لاړم. هغه ستا د سرو بنګړی راته رایاد شو. نن دې تشې لیچې وینم سوچ کې لاړم. هغه ستا د سرو بنګړی راته رایاد شو. او ما یې هسې ارمان وکړلو لس کاله. ما یې هسې ارمان وکړلو لس کاله. د تره زوی ستا ګاونډی راته رایاد او یو غزل دی چې ظهیر جانه دا مې بیګا دغه ته وی چې حالات چې بد وي نو خلک ښه وي. حالات چې بد وي حالات چې بد وي نو خلک ښه وي. خلک خراب شي حالات چې ښه وي. حالات چې بد وي نو خلک ښه وي. خلک خراب شي حالات چې ښه وي. او د مینې نوم هم راته وانخلې. د مینې نوم هم راته وانخلې. دا نوم چې واورم زړه مې خفه. او داسې هم کېږي داسې هم شوي داسې هم شوي چې ستا په خوله وي او زما په زړه وي. یوه جمله هم ورله پوره وي. یوه جمله هم ورله پوره وي څه به خوشحال شي چې مور یې مړه وي. یوه جمله هم ورله پوره وي څه به خوشحال شي چې مور یې مړه وي. او چې ستا ارمان کړي ته پې کړې قبر یا به مجبور وي او یا به ساده وي. او یو نظم درته وایم. د نظم عنوان دی زه بې تدفینه مړی. زه په هوا کې زړی. زه بې دنیا په دنیا. زه بې امینه دعا. زه خاموشۍ خوړلی او زه زندګۍ وجلی. زه د غمونو نکاح. زه د دردونو سیکا. زه د جړا په زړه کې او زه د بلا په خوله کې. زه بې وزرو مارغه. زه چې ډېر بد وي هغه. ژوند ته راستون یمه. زه زړه تنګون یمه. پوهېږم ښه پوهېږم. زه درد افسون یمه. اخته د غم په داسې یو لوی بیلتون یمه. زه د دریاب اواز یم. شپېلۍ د شپون یمه. زه د سبا په خوله کې زخمي پښتون یمه. زه یو بې سره تنه. زه یو بې سره تنه. یوه بې زیلو ونه. زه یوه ورکه سودا. زه یوه پټه دنیا. زه لکه ګرد د غرونو. زه لکه درد د زړونو. زه د خپل ځان نه ازار. د هر انسان نه ازار. زه یو نیمګړی ارمان. زه د ارمان سره وران. دا زمونږ د اقبال مومند صاحب د مړینې په ورځ باندې ما لیکلی چې دا اخري حق دی راوبخه یار. دا
اخري حق دې راوبخه یار، ته خو پوهېږې چې په زړه سوری یم، ته خو خبرې تا مړ نشم لیدی، ته خو پوهېږې چې کمزوری یم، ته خو خبرې زما ساه ډوبېږي، ته خو به هلته رانه مخ نه اړوې، که چېرې ستا په جنازه کې نه وم، دا اخري حق دې په ما قرض شو. دا اخري حق دې راوبخه یار، ستا د یارانو ژړا نشم لیدی، ستا د بچیانو نه حیا راځي، او ای دومره ډېر دې په غم ودړېدم، دا څه چې لیکم هم ژړا راځي. نن تا دنیا پرېښوده لاړې رانه، که سبا زه مړ وم ته نه یې ملامت، ما له هم مه راځه بخلی نه راشئ په مرګ اوس تمغې ورکئ، ښه په ژړا مخخې ورکئ، چاله یې پاتې جامې ورکئ، او کټ له یې ډېرې اوږې ورکئ، د قام غمونه یې په زړه دروند وي، د قام غمونه یې په زړه دروند وي. ښه، ډېره زیاته مننه ملګرو. د کرن خان خوندور غزلې او نظمونه هم تاسو واورېدل. د حیات صاحب په دغې چینل سره اوسېږئ او مشاعره لا پاتې ده. دا مشاعرې نه وروسته به درته بله د دې بنډار مشاعره هم اپلوډ کوو، په تمه باندې اوسئ. ډېره زیاته مننه.